لومړی مثال دی listen to me. listen to me. ما ته غوږ ونیسه. ما ته غوږ ونیسه. کله چې یو ماشوم ته نصیحت کې ورته listen to me ما ته غوږ ونیسه. استاد هم شاګردانو ته listen to me. یا یو چاته خبره کوي هغې توجه ونیته ورته listen to me ما ته غوږ ونیسه. یعنې زه ته خبره کوم ما ته غوږ ونیسه. دویم shut up and listen. shut up and listen. اکثر دا موږ ملګرو کې استعمالوو. shut up and listen. چپ شه او غوږ ونیسه. موږ یو کنه چپ شه. یا په غوسه شو چې خبره ته غوږ نه نیسي ته ورته shut up and listen. چپ شه او غوږ ونیسه. دا مشرانو ته نه استعمالیږي. دریم don't listen to her. don't listen to her. هغې ته غوږ مه نیسه. یا don't listen to Ali. don't listen to فواد. هر څه نوم چې ورته اخلئ don't listen to her. هغې ته غوږ مه نیسه یا علي ته غوږ مه نیسه یا فواد ته غوږ مه نیسه چې هغه کله ستاسو یو ماشوم یا یو چاته بله خبره کوي چې هغه نامناسبه وي نو ته ورته هغې ته غوږ مه نیسه. موږ اکثر وایو که نه غوږ ورته ونه نیسي یا غوږونه کې ګوته کېږده اکثره موږ ورته وایو که نه ماشومانو ته نو وایو موږ don't listen to her یا don't listen to فلان کې غوږ ورته مه نیسه. څلور listen to your heart. listen to your heart. خپل زړه ته غوږ شه یا غوږ ونیسه. کله موږ داسې مشوره فیصله کې ګیر شو چې موږ دغه نشو کولی چې کوم لاره زه غوره کړم کوم لاره باندې زه لاړ شم نو بهتره به دی درته وایي چې خپل زړه ته غوږ شه یا خپل زړه ته ګوره. موږ وایو که نه خپل زړه ته ګوره نو هلته موږ خلکو ته دا استعمالولی شو دا جمله چې listen to your heart. خپل زړه ته غوږ ونیسه یعنې چې هغه ته څه شی وایي. پنځم listen carefully. listen carefully. په غور سره واوره یا په غور سره واورئ. کله چې یو خاص خبرې موږ ورته خبره په خلاصو غوږونو واوره. موږ وایو که نه په خلاصو غوږونو واوره نو موږ listen carefully دې دپاره استعمالو چې ورته وایو په خلاصو غوږونو خبر واوره. شپږ listen to this. listen to this. دا واوره یا وایو دې ته غوږ ونیسه. صحیح ده دې ته غوږ ونیسه یا دا واوره. رادیو کې چې تلویزیون کې چې لګېدلی